السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سمیع الله صفحه یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته د الکترونیکي تذکرو د انفرادي فورم ډکولو طریقه او د هغې شرایط تاسو ته ووایم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښایم نو که چیرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلی یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او حال انتخاب کړئ. راځو تاسو ته دغه د انفرادي فورم ډکولو طریقه ښایم. نو راځو دلته ما سره یو فورم شته ګرانو ملګرو. دغه فورم کې په دې فورم چې کله زه ډبل کلیک وکړم دا ماته خلاصېږي. کله چې زه دلته راشم او دلته ولیکم مثلا احمد لکه د تیر ویډیو په څیر راځم دلته احمد لیکم. کله چې زه احمد ولیکم نو ما سره دغه داسې ګډوډ لیکل کېږي. نو د دې مشکل حل څه دی ګرانو ملګرو؟ تاسو دلته کتلی شئ زما په کمپیوټر کې چې ما سره دلته انسټال دی اډاب اکرابیټ ریډر په خپل کمپیوټر کې انسټال لرم. نو تاسو هم په خپل کمپیوټر کې اډاب اکرابیټ ریډر انسټال کړئ. مثلا تاسو سره نوي د انټرنیټ څخه یې ډاونلوډ کړئ او که د انټرنیټ څخه یې نشئ ډاونلوډ کولی نو تاسو سره چېرته نږدې سافټویر والا وي هغې څخه لاړ شئ او تاسو هغې ته وایئ چې موږ ته اکرابیټ ریډر واچوي، هغه په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ او په هغې باندې اوس راځو کار کوو. نو که چېرته هغسې هم نشئ کولی، انټرنیټ څخه یې نشئ ډاونلوډ کولی او نه یې رینټونز والا څه تاسو سره شته او نه سافټویر والا څه، نو تاسو بیا موږ ته میسج وکړئ په فیسبوک پیج کې. زموږ فیسبوک پیج هم د ټیک پښتو په نوم د هغه هم ځان سره لایک او فالو کړئ او بیا موږ ته میسج هم وکړئ. نو تاسو ته موږ بیا په واټساپ کې دغه اکرابیټ ریډر تاسو ته لیږو، هغې څخه تاسو کولی شئ چې انسټال کړئ او بیا دغه مشکل حل شي. نو راځو ګران ملګرو، اوس لومړی موږ سره دا فیملی دی او دویم کورنۍ دی. فیملی فورم ډکولو طریقه ما تاسو ته ښودلې چې د هغې لینک هم په ډسکرپشن کې شته، هغې څخه تاسو لاړ شئ وګورئ فیملی فورم باید څنګه ډک شي. په دې رایټ کلیک کړو، کله چې مو رایټ کلیک وکړو دلته راځو اوپن ویت اکرابیټ ریډر. کله چې په دې کې اوپن کړو نو تاسو دلته کتلی شئ موږ سره د دې صفحه داسې راغی. کله چې دلته راځو زه احمد لیکم نو هیڅ مشکل به په احمد کې نه وي، نو بالکل صفا سوتره لیکل کېږي. نو تاسو به راشئ لومړی احمد ولیکئ او د فورم ډکولو څخه مخکې تاسو ته دلته څه یادونه لیکلي چې کومې برخې چې ستوري لري ډکول یې حتمي دي او دا په زیر سره ډک کړئ. او بیا دلته تاسو ته په فارسي هم لیکلي چې خانه‌پوری بخش های که ستاره دارد حتمی بود و آن را به دقت خانه‌پوری نماید. نو دلته راځو احمد هم ولیکو. د احمد تخلص څه شی دی؟ د احمد تخلص موږ سره دلته شته خان، صحیح ده. او بیا ورپسې په انګلیسي کې د احمد وی نوم ولیکئ، صحیح ده. راځو په انګلیسي کې دلته لیکو مثلا نوم یې څه شی دی؟ احمد دی، صحیح ده. احمد تخلص یې څه شی خان، صحیح ده خان. اوس دلته د پلار نوم یې څه شی محمود و، نو دلته لیکو محمود، صحیح ده. راځو تخلص یې څه شی ده؟ نو تخلص یې خان دی. راځو د نیکه نوم یې څه و؟ د نیکه نوم یې علي و، صحیح ده. علي او تخلص یې بیا هم خان. دوی د خان کورنۍ. ستاسو هر څه چې تخلص ستاسو کورنۍ فورم سره باید دا یو مطابقت ولري. هلته مې چې څه تخلص ورکړی دلته هم همدا تخلص ورکړئ. بیا دلته راځو د مور نوم غواړي، د مور نوم یې څه شی وه؟ لیلا وه، صحیح ده لیلا. اوس دلته راسو ګرانو ملګرو تاسو ته وایي چې د زیږېدنې ځای محله د تولد تاسو ورته ولیکئ. د زیږېدنې ځای افغانستان دی، افغانستان. ولایت یې څه شی دی؟ ننګرهار کې زیږېدلی. ولسوالي بهسود دی. هر ولسوالي چې ستاسو وي تاسو خپل دغسې ولسوالي او ولایت تاسو داسې ورته ولیکئ. که چېرته تاسو د لغمان یې د لغمان ورته ولیکئ، که چېرته د هر ولایت تاسو یاست هغه خپل ولایت ورته ولیکئ. نو دلته راځي د زیږېدنې نیټه یا تاریخ تولد. ګرانو ملګرو که چېرته تاسو کاغذي تذکره ولرئ نو هغه څه معلومات چې په کاغذي تذکره کې وي هغه به تاسو دلته ولیکئ. که چېرته کاغذي تذکره نه لرئ بیا تاسو دوه شاهدونو ته ضرورت لرئ چې هغه دواړه باید الکترونیکي تذکره ولري. دغه فورم ډکېږي، کله چې دا فورم ډک هم شو
نو په تاسو ته د تذکرو په ځای کې 2 شاهدونو ته تاسو ته اخذ کوي چې د 2 شاهدونو تاسو نه غوښتنه کوي چې هغه هم موږ ته راوړئ تر څو تاسو ته تذکره جوړ کړو. نو تاسو به څه وکړئ ګرانو ملګرو، دلته راشئ، د خپل مثلا دغه کس الکترونیکي تذکره لري او دلته یې د پیدایښت کال ورته لیکم. د دې د پیدایښت کال دی مثلا د 1100، دلته ورته کلیک کوم او دلته ورته لیکم چې 1480 دی. اتیا مې ولیکه څومره میاشت ده. دلته که چېرته اوله، دویمه، درېیمه وي بغیر د 12مې نه، نو تاسو د لومړۍ خانه کې 0 او دلته به ورته میاشت ولیکئ، 6مه میاشت. ورځ که چېرته د 13 نه ښکته 21، 22، 23 ټول راغلي وي، نو تاسو یو عدد په دې دواړو کې ولیکئ. که چېرته کم وي مثلا 10 نه، نو تاسو دا ورته څه وکئ، لومړۍ خانه 0 او دلته ورته ولیکئ چې څومره ورځ ده، د دې لومړۍ ورځ کې. دلته لیکلي دي چې تذکري خدمت یې کړی او که نه. تاسو دا خانه بیخي تشه پرېږدئ، که یې کړې وي یا یې نه یې بیخي تشه پرېږدئ، مهمه نه ده. او که چېرته کړي به ورته ټیک مار ولګوئ، او که چېرته یې نه یې کړی نو مې لګوئ، نه خیر ورته انتخاب کړئ یا نه ورته انتخاب کړئ، تذکري دنده یې نه ده کړې. بیا راځو، دلته تاسو ته لیکلي چې د زده کړه یا سواد یې څومره دی. زده کړه یې کړی هو، او که یې نه یې کړی نو نه. که کړي لومړی مثلا 2م 3م صنفه پورې ویلي او یا اوس هم هماغه کې دی، نو تاسو ورته دا ټیک مار کړئ. او که چېرته 12م پاس وي، 12م نه فارغ وي، نو تاسو ورته دا ټیک مار کړئ. که چېرته 14م پاس وي دا، که چېرته لیسانس وي دا، که چېرته ماسټري وي دا، او که چېرته دکتورا یې کړی وي، نو تا به دا ورته انتخاب کړئ. مثلا دغه کس چې دی 12م پاس دی، صحیح ده، دا به انتخاب کړئ. اوس راځو اصلي هستوګنځی چېرته دی. د دې کس اصلي هستوګنځی چې دی ولایت ننګرهار دی. ولسوالي بهسود دی. کلی مثلا کلی دامان دی. اوسنی هستوګنځی اوس چې چېرته اوسېږي هغه ځای به تاسو ورته ولیکئ. اوس مثلا دغه چېرته اوسېږي، سخرودو کې اوسېږي، ښه. او لومړی هېواد به ورته ولیکئ افغانستان کې اوسېږي، صحیح ده. تاسو ورته افغانستان ولایت ننګرهار دی. ولسوالي سرخرود دی، مثلا سرخرودو کې اوسېږي. کلی نغرک دی. کلی نغرک دی. بس تاسو هم خپل معلومات دغسې تاسو ولیکئ لکه څنګه چې موږ تاسو ته داسې معلومات دغه طریقه وښوده. خپل اصلي هستوګنځی چې څه په تذکره کې ده هغه به تاسو دلته ولیکئ. او بغیر د تذکرې نه تاسو که چېرته ولیکئ نو تاسو بیا مشکل جوړېږي او تاسو ته دغه ستاسو کار نه مخکې کوي. اوسنی هستوګنځی د دې شخص دغه ځای دی. تاسو چې هر ځای کې فلحال اوسېږئ هغه معلومات به دلته ورته ولیکئ. لومړی اړیکو شمېره ده، تاسو ورته خپل د اړیکو شمېره ولیکئ. خپل شمېره چې هر څه ستاسو وي هغه شمېره تاسو ورته ولیکئ. ما مثال دا ولیکه. دویم شمېره تاسو ورته دلته ورته ولیکئ چې دا زما شمېره ده، صحیح ده. دویمه شمېره هم زما دا ده. که تاسو په خپل نوم راجستر سیم کارتونه لرئ، مثلا اریبا همدغسې او افغان سیم کارت لرئ، اتصالات لرئ، تاسو یو شماره دلته ورکړئ. ایمیل ادرس لرئ، که چېرته لرئ نو حتمي ورکړئ، ښه دی. او که چېرته نه لرئ مې ورکوئ. مدني حالات ستاسو څه شی دی؟ مجرد یاستئ که متحل؟ دا کس مجرد دی، موږ سره صحیح ده، مجرد ورته. که چېرته متحل وي متحل، او که چېرته کونډه وي کونډه، او که چېرته طلاق شوي طلاق شوي ورته انتخاب کړئ. نو راځو اوس لاندې برخې ته. دلته لیکلي چې مورنۍ ژبه د دې شخص څه شی دی. د دې مورنۍ ژبه تاسو چې هر څه وي هغه ورته ولیکئ. د دې پښتو ده مورنۍ ژبه، صحیح. تاسو دلته ورته پښتو ولیکئ. مورنۍ ژبه پښتو ده. بهرنۍ ژبو سره بلدتیا لري، بهرنۍ ژبو سره لکه انګلیسي شو، اردو شو، هندي شو، عربي شو، هر ژبو سره بلدتیا لري. که چېرته لري نو تاسو ورته ولیکئ. مثلا دا اردو سره بلدتیا لري، بیا به دلته مسافه ورکړئ. بیا ورته ولیکئ چې نور مثلا
هندي سره بلدتیا لري، هندي. همدغسې انګلیسي ده مثلا، صحیح ده، انګلیسي ورته ولیکئ. که نور هم لري نور هم ورته ولیکئ، صحیح ده، او که نه لري پرېږده. بیا دلته راځو او دلته لاندې کې لیکلي چې د هېواد له نورو ژبو سره بلد دي. دا اوس لهجه ده او مثلا مونږ او تاسو هغه ژبه مونږ او تاسو په اصطلاح ورته چې وایي لکه پشهیي، دلته اوس پشهیي ژبې سره بلدتیا لري. همدغسې نور ژبې چې مثلا هغه تاسو ورته دلته ولیکئ او که نه لري نو پرېږدئ. د وینې ګروپ مو درته معلوم وي نو وی لیکئ، دلته ټیک مار ورته ولګوئ، او کوم چېرته معلوم نه وي نو پرېږدئ. ستوری نه لري، دغه کوم چې ستوری نه لري هغه دومره مهم نه وي، که چېرته ډک هم نه شي کوم پروا نه لري. خو د دې د وینې ګروپ شته مثلا ای دی، ای مثبت. بیا دلته چېرته بلدتیا لري، ما تاسو ته ویل چې د هېواد له دننه ژبو سره لکه پشهیي شو او تاجیکي شو، دغه سره بلدتیا لري نو وی لیکئ، او که نه لري نو مې لیکئ. او دغه 2 اتلسم او 19 دا خانې د هغه کسانو لپاره دي کوم چې کوچیان دي چې په اوړي کې چېرته اوسېږي. ولایت څه شی دی؟ ولایت مثلا په اوړي کې کابل کې اوسېږي، او ولسوالي په کوم ځای کې چې اوسېږي هغه ولسوالي او ناحیه دې ورته ولیکي. او په ژمي کې چې مثلا چېرته اوسېږي، مثلا جلال آباد ولایت کې اوسېږي، ننګرهار کې ولسوالي کوم یو د هغه دې ورته ولیکي. او که چېرته تاسو کوچیان نه یاستئ نو دا تاسو لپاره نه دی، صحیح دی، دا د کوچیانو لپاره دی. راځو شلم ته، قوم څه شی دی؟ پښتون دی، تاجک، هزاره، پښتون څه شی؟ نو دلته ورته لیکو چې قوم وایي پښتون دی. قوم پښتون دی. دین د څه دی؟ سني هستی، که مثلا دین څه شی دی؟ اسلام دی زموږ، صحیح ده. دلته ورته دین اسلام لیکئ. او دلته راځو مذهب دی چې د شیعه هستی که سني که هر څه داسې هستی. لا موږ سني کې راځو. معلولیت ډول که لري او که نه لري، تاسو که چېرته لري نو ورته ولیکئ، او که چېرته نه لري نه خیر ورته ولیکئ، او که نه تشې پرېږدئ، صحیح ده. دلته راځو دنده وظیفه که چېرته لري ورته ولیکئ. او دا دومره مهمه نه ده ځکه دندې په افغانستان کې دایما نه پاتې کېږي، او مشکل نشته که نشته که معلم دی او که مدیر دی او که هر څوک دی، او که چېرته هر دنده لري نو دلته تاسو ورته لیکلی شئ، که نه لیکئ مشکل نشته. دویم تابعیت د بل هېواد تابعیت لري، مثلا د جرمني، فرانسې کې کوم هېواد تابعیت لري ورته ولیکئ. که چېرته نه لري نو خیر ورته انتخاب کړئ، یا یې تش پرېږدئ، موږ یې تش پرېږدو. بل دلته شته موږ سره جنس دی، نارینه ده که ښځینه ده، موږ سره نارینه ده. که چېرته ښځینه وي نو ښځینه ورته ټیک مارک، خو دا نارینه. دلته راغلو، دلته لیکلي د کاغذي تذکرې معلومات تذکرې کاغذي، صحیح ده. نو دلته ورته ټوک به ولیکئ، مثلا ټوک د خپل دغه کاغذي تذکرې څخه چې په لاندې برخه کې تاسو ته لیکلي ټوک ګڼه او دغه ټول یې لیکلي. مثلا د دې ټوک څو دی؟ مثلا دې دی، دلته ورته مثلا د دې همغه تذکرې لاندې برخې څخه تاسو ته لیکلي، مثلا قاب جیم څه هر څه لیکلي، قاب 3 دی، بیا 1400 او بیا دلته راځي د پاڼې شمېره ده. تاسو خپل تذکرې لاندې وګورئ، د پاڼې ګڼه یې لیکلي یا د پاڼې شمېره 4 15 12 دی، زه 12 لیکم مثلا. او دلته د ثبت ګڼه تاسو ته لیکلي، مثلا 3 شپېته دی ثبت ګڼه. تاسو تذکرې څخه ورکړه، د ځان څخه نه د صکوک شمېره ګرام ملګرو د تذکرې په دې بره حصه کې تاسو ته لیکلي چې د صکوک شمېره، صحیح ده. نو دا تاسو سره د صکوک شمېرې په بره حصه کې او په دې نوي تذکرې چې جوړ شوي د دې لاندې برخه کې هم لیکلي، په بعضو کې د تذکرو په آخر سر کې. خو زیاتره د تذکرو په دغه ځای کې تاسو ته لکه دلته یو مثال غوندې کې وښیم، په دغه ځای کې تاسو ته صکوک شمېره لیکلي، صحیح ده. هغه د صکوک شمېره به تاسو هم هلته ولیکئ چې هر څومره وي، مثلا داسې تاسو صکوک شمېره هم هلته ولیکئ. او دغه نوي تذکرې چې جوړ شوي هغې کې د صدور او د صدور نیټه لیکلي، د صدور ځای او د صدور نیټه لیکلي، خو په دې پخوانیو تذکرو کې نشته. نو تاسو یې مه ورکوئ، کوم مشکل یا ستونزمنه خبره نه ده. خو که چېرته تاسو دغه نوي تذکرې اخیستې وي، کاغذي دغه نوي ښیم 10 کلن پکې وي زیاتره، نو هغې کې دغه د صدور دغه لیکلی وي، د تذکرو په دې د عکس دې خوا ته یې تاسو ته لیکلي د صدور نیټه یې لیکلي، ولایت او دا یې لیکلي. نو هغې څخه تاسو دا هم ورته ولیکئ، ځکه تاسو غواړئ چې الکترونیکي تذکرې واخلئ، نو دا هم تاسو ته ولیکئ. او که چېرته پخوانۍ تذکره وي نو کوم مشکل ستونزمنه خبره نشته، پرېږدئ تش. نو لاندې برخه ته راځو، دا هم تاسو پرېږدئ، دا دې مشکل نشته، دا تاسو تش پرېږدئ. بیا راځو دلته د هویت تصدیق کوونکي. ما تاسو ته ویل که چېرته تاسو تذکره
دلته تاسو ته لیکلي دي ګوره وي د 18 کلو څخه ټیټ عمر غوښتونکي د هویت صحیح ده ټیټ عمر غوښتونکي د هویت تصدیق د هغوی والدین او که له 18 کلو څخه یو عمر پورته وي بیا یې 2 تنه افغانان د هویت تصدیق وکړي صحیح ده چې یو یې باید د دولت برحاله کارکوونکی یا ګذر وکیل او یا هم د کلي مالک وي یعنی که چیرته عمر د 18 کلو څخه کم وي نو د هغې د هویت تصدیق کوونکي هغې مور او پلار دی صحیح ده هغې چې وي مشکل نه لري نور شاهدان ته هېڅ اړتیا نه لري که 18 څخه عمر جګ وي نو بیا 2 تنه شاهدانو ته ضرورت لري چې یو یې باید د دولت برحاله کارکوونکي یا د ګذر وکیل وي صحیح ده د کلي یا د ګذر وکیل وي او یا هم د کلي مالک وي هغه دی باید تصدیق وکړي یو کس دی که عام کس وي مشکل نشته بل تصدیق کوونکی دی عادي وګړی وي صحیح ده چې تذکره ولري د تصدیق کوونکي د اړیکو شمیره لیکل د تذکره او هویت کارت کاپي نښلول صحیح دی د هغې د تذکرې کاپي نښلول دی پسې او همدارنګه د غوښتونکو د اصول اقارب لکه د پلار یا ورور د تذکرې کاپي نښلول حتمي دي د هغې دغه د خپلوانو دغه تذکره لکه د پلار یا د ورور تذکره لګول هم حتمي دي نو لومړی که چېرته تاسو کاغذ تذکره نه ولرئ نو د هغه شخص چې تاسو غواړئ چې تاسو ته ضمانت وکړي ستاسو نو د هغې نوم به تاسو دلته ولیکئ ورپسې د پلار تخلص به ولیکئ او د پلار نوم به ولیکئ د پلار تخلص به ولیکئ بیا دلته راځي که چېرته تذکره الکترونیکي ولري نو تاسو دلته ورته ولیکئ او که چېرته مثلا تذکرې الکترونیکي نه لري نو کاغذي د لومړی به تاسو ټوک جلد دلته چې لیکلي دي پاڼې ګډه به ورته ولیکي صکوک شمېره او د ثبت ګډه به ورته ولیکي او که چېرته الکترونیکي تذکره لري نو هغه بیا تش پرېږدئ او دلته د الکترونیکي تذکرو هغه نمبر تاسو دلته ورته ولیکئ او بیا دلته ولایت ولسوالي او دلته کال میاشت هغه به تاسو ورته ولیکئ صحیح ده پخواني چې دي د تذکرې د صدور نیټه یا تاریخ صدور تذکره نو که چېرته دغه نوې تذکره اخیستې هغه 10 کلن وي هغې کې د صدور نیټه وي او که چېرته دغه 10 کلن نه وي مثلا تاسو دا تش هم پرېږدئ مشکل نشته او دلته به هغه شخص تاسو نوم ولیکئ ورته دغه کوم چې دی دغه بره نوم لیکل شوی هغه به نوم ورته ولیکئ او دلته یې د پلار نوم ورته ولیکئ او بس خلاص دلته یې د ګوته لګول کېږي د ادارې لخوا نه مشکل نشته او دغه خانه تاسو تشه پرېږدئ او دا دویم هم همدغسې ډکېږي دغه یو چې مې تاسو ته څنګه وښوده دا دویم هم همدغسې ډکېږي په همدې ډول سره نو دغه 2 شاهدان دي هغه شاهدان چې که چېرته تاسو الکترونیکي تذکره وښئ که چېرته تاسو کاغذي تذکره ونه لرئ 2 تنه شاهدانو ته ضرورت لرئ ضمانتګړي چې دواړه باید تذکرې ولرئ او ستاسو ضمانت وکړي یو یې باید عادي کس وي هر څوک دي وي او بل باید یو د کلي یا د مثلا ادارې د دولتي کارکوونکي وي یو شخص د ستاسو د خپل کورنۍ وي او که د باندې وي هر څوک وي مشکل نشته خو ستاسو خپل کورنۍ کولی شي ضمانت یې وکړي او دویم کس باید تاسو ته لکه څنګه چې دلته شرایط ویل د دولتي کارکوونکي مالک یا وکیل وي صحیح ده نو دا وه د الکترونیکي تذکرې د انفرادي فورم ډکولو طریقه دغه یو ځای پاتې شو چې دا د عکس ځای دی که چېرته غواړئ تاسو عکس په همدې ډول راوړئ نو دلته تاسو راشئ په دې کلیک وکړئ په دغه ساحې باندې تاسو ته دغه ځای وښیم او دلته راشئ اډ ایمیج باندې نو تاسو سره چې هر چېرته عکس وي هغه عکس باندې کلیک وکړئ او عکس دلته راوړئ صحیح ده ما سره اوس فلحال دلته داسې عکس نشته چې دلته یې راوړئ او دلته یې سایز یې کوچنی کړئ او دلته یې ولګوئ او بیا یې چاپ کړئ او که هغسې هم نه کوئ تاسو نو تاسو بیا دغه فورم چې چاپ خپل عکسونه واخلئ چې بیکګراونډ یې سپین وي دلته یې ولګوئ او خپل د تذکرو کومې شعبې چې ستاسو خواته نږدې وي هغې ته لاړ شئ او خپل کارونه باقي نور هلته مخکې کوئ نو دا وه د انفرادي فورم ډکولو طریقه که چېرته تاسو په دې طریقه پوه شوي نه یاست یا کوم ځای کې ستونزه لرئ او کوم بل مشکل وي نو موږ ته په کمنټ کې حتما ووایاست موږ به تاسو ته په 40 ساعتو کې دننه د هغې ځواب حتما درکوو انشاءالله نو زموږ دغه ویډیو ځان سره حتما لایک کړئ تاسو لپاره دومره خواري کوو چې ستاسو نه غواړو پیسې بې ځایه مصرف شي او یا عکسخانو والا ته ورکړئ هغه هم تاسو ته ثبت نام وکړي او بیا ستاسو نوم کې مشکل وي 1100 2000 تاسو ورکړئ او بیا هغه تاسو اصلاح کړئ نو تاسو په دقت سره دغه کولی شئ ډک کړئ په خپله خوښه
او خپل په دقت سره 20 ځله هم وګورئ او بیا چاپ کوئ. کوم ستونزه به په آینده کې نه وي. هغوی دې د سر نه تاسو ته تېروي. تاسو کولی شئ خپله ډکې او په دقت سره یې وګورئ. نو دومره خواري چې موږ تاسو ته کوو نو دومره خواري د حتمن د یو لایک کولو لایق به وي. نو دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغوی دې نه غواړي موږ نه غواړو چې هغه له داسې ستونزو سره سر شي چې هغوی دې تاواني شي او یا د نوم یا د پلار نوم یا څه کې مشکل پیدا شي. نو د هغوی سره هم دا ویډیو شیر کړئ چې خپل مشکل په خپله حل کړي. او ګران ملګرو زموږ فیسبوک پاڼه هم د ټیک پښتو په نوم ده، هغه هم ځان سره لایک او فالو کړئ او له نورو ملګرو سره هغه هم شیر کړئ. او د فیملی فورم د ډکولو لینک هم په ډسکرپشن کې شته، هغې څخه تاسو کتلی شئ فیملی فورم هم وګورئ. ما دواړه ځکه ونه کړه تر څو ویډیو اوږده نه شي. نو زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه. تر بل ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم، ما ته اجازت راکړئ. د الله